ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا له تاسو سره څوک دی؟ مصطفی حقمل، ستاسو د پښتو ښوونکی. ګرانو زده کوونکو نن موږ تاسو په یوه شي باندې بحث کوو چې زه به دلته ځینې راواخلم. دا چی دي؟ چی دي؟ ورقه ده. دا ورقه له څه شي جوړه ده؟ آفرین ښه. دا ورقه دلته ګورئ داسې شیان دي کې. دا څه دي؟ ښه ډېر ښه. دلته ما سره داسې یو شی دی که نه، لکه تاسو ګورئ دا لرګی نه دی ښه، لښته نه ده چې تاسې وډار شئ او تاسې لپاره دا نه ښه، دا فقط یوازې دلته کتاب ته چې لاس وړو ښه. دا کاغذ دی که نه؟ آفرین ښه. نو زموږ تاسو درس څه شي دی؟ تاسو د خپل کتابونه وګورئ. یوری وګورئ کتاب دی. آفرین ته وګوره. آفرین تا کتاب له څه شي جوړ دی؟ له کاغذ نه جوړ دی. ډېر ښه ښه. نو زموږ تاسو درس څه شي دی؟ کاغذ او ګټې. کاغذ ځان ته مثال کاغذ یو کاغذ شو. کاغذ صحیح ده. مثال زما کتاب ته جوړ دی، کتابچه مې ترې جوړه ده. مثال په ټولنیز ژوند کې مثال کارتن ته جوړ دی که نه. د بسکوټو کوتي له څه جوړ دی؟ له کاغذ نه جوړ دی که نه. اورلګیت ګوګړن چې ورته وایي له څه جوړ دی کوتي؟ له کاغذ نه جوړ دی. ګورئ چېرته اور وانچوئ ښه. استغفر الله. ښه بل دی ګټې. کاغذ او ګټې. ګوره ګټه بله کلمه ده. ګټه لکه فایده. ګټه فایده. ښه چې کاغذ شو نو د کاغذ حتما ګټه هم شته. ګورئ کاغذ ګټه. نو موږ به په دې درس کې هم به کاغذ باندې خبرې کوو او هم به د هغو په ګټه باندې خبرې کوو. صحیح ده. زه چې بسکوټ خورم نو زه به د بسکوټ هم به ورباندې مړېږم او هم به د هغو هغه مزه احساسوم. همداسې نه ده؟ آفرین. تاسو بسکوټ خورئ کله کله؟ نر غوندې خو یې خورئ. سمه ده؟ آفرین ښه. د کاغذ هم پاکوم، ګټه هم پاکوم. صحیح ده. ښه اوس راځم یو بلې خبرې ته. له تاسو نه پوښتنه کوم. سمه ده؟ آفرین. موږ تاسو که ژوند ته وګورو دا کاغذ به عام له بابا آدمه په همدو رقم راغلی و، داسې تک سپین پاک سوتره داسې چارکونجه و داسې منظم همداسې راغلی به و. آفرین څومره تکړه یې تاسو. ښه ډېر ښه. په اول کې دا نه وګورئ ښه چې نه و له څه شي استفاده کوله. آفرین. ګورئ زه تاسو نه یوه بله پوښتنه کوم. کله چې ساعت تېروئ ساتیري کوئ که نه، هلته په خاورو کې مثال لکه څو لوبې دي چې تاسو یې کوئ. هغه څه چې مثال موږ تاسو په مځکه باندې دیوال باندې خطونه باسو. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ته مې د سترګو تور. همداسې نه ده؟ آفرین ښه. خطونه باسو یا مثال په شکلونه باسو. ګورئ مثال لکه موږ تاسو کله کله چې لوبې کوو په ځمکه باندې لوبې کوو ناستو نن به چې شي عکس وباسم، نن به د کفترې عکس وباسم. مثال عکسونه باسو که نه. دلته به یوه سترګه ورکړم. ګورئ ما رسامي ډېره جوړه نه ده ښه، که رسامي ډېره جوړه نه ده، خاص درته وایم که نه. یا مثال د یو بل شي عکس وباسم چې تاسو ډېر ډارېږئ کله کله که نه. مثال لکه له سپي نه ډارېږئ، زه به د سپي فقط یوازې سر درته رسم کوم ښه. ما رسامي ډېره جوړه نه ده ښه. داسې به یې راوړئ، داسې دلته به خوله ورکړئ داسې. ګورئ ډېر خطرناک سپیان د وینو خوا داسې څک څک ګوري که نه. دلته یوه ښایسته سترګه ورکئ، دلته به ټکئ. داسې خو مو کله کله کړي په هغه کې ځمکه باندې رسم کړي دیوالو باندې، خو د کور دیوالونه ګورئ رسم یې نه کوي ښه، ځکه چې هلته خو خطونه به ورباندې ونه کړي، کور خو بیا بد ښکارېږي که نه. آفرین ښه. سپی هم پاکوم چې څوک ونه خوري. صحیح ده؟ آفرین ښه. زده کوونکو ګورئ دا مې ځکه درته وویل دا خبرې دغه د کوترې د سر عکس او د سپي د سر عکس مې ځکه تاسو ته وایستو چې موږ تاسو د کاغذ لومړنیو شکلو کې ګورئ موږ تاسو به چې اول خو دا نه درلودل، سره مو لیکلو ته فکر نه و.
زموږ نیکونو به دا کیسې په یادولې ګورئ که نه نو د خدای کړه و د بنده ورته کاته و شولې شرنګ غنم پاخه و دا تاسو ویلي دا مزده دي دنګه کې بنګه کې نقل مزده دی آفرین ګورئ همدغه نقلونه به خلکو داسې په زرګونو کیسې په خپل ذهن کې ساتلې ډېر پخوا یادوم ښه نو دغه کیسې به یې بیا خپلو بچیانو ته کولې دا وړه وړه ماشومان به ترې راټول شول لکه تاسو راته مثال ناست به ما به کیسې ورته کولې واو دا خو دا کیسې به چې تېرېدو وخت تېرېدو نو بیا به څنګه شو نو کرا به د خلکو له ذهنه وتلې نو دوی سره فکر پیدا شو چې که نه دوی سره فکر پیدا شو چې دغه نور دوی د خپلې کیسې څنګه کړي په یوه خټه باندې ولیکي په چی باندې په یوه خټه یې ولیکي او دا خټه په اور باندې پخه کړي په چی پخه کړي په اور باندې پخه کړي که نه د کاغذ په یوه تیره لرګي څوکه باندې به یې لیکلی ورباندې که نه چې همدغه د کتاب د رامنځته کېدو پیل و صحیح ده د کتاب د رامنځته کېدو پیل و چې خلکو به خپلې خبرې په خټه لیکلې بیا به هغه په اور کېښودې چې ښې پخې شوې نو بیا به یې همداسې رامنځته شو له هغې نه وروسته ګورئ له هغې نه وروسته کله چې خلکو لږ نور فکر پیدا شو ورسره مصریانو تقریبا 15,000 کاله پخوا د پاپیروس له بوټي څخه د کاغذ په څیر استفاده وکړه ګورئ پاپیروس یعنې لکه څه رقم لیکل کېږي پې پالې په لاړه پا ګورئ پې خو درې ټکي درلود پا پی روس پاپیروس دا یو بوټی دی ګورئ دا د اوقیانوس په بحر باندې تاسو بیا چې کله جغرافیا وایي ډېر ښه ورباندې پوه شئ ښه په لوړو صنفو کې انشاءالله دلته دا ډول بوټی دی اوږده بوټي دي ډېرې کلکې پاڼې دي لکه دغه پاڼې چې دي یو څه وخت یعنې کړلی شي چې دوام ولري یو څه وخت کړلی شي چې دوام وکړي سمه ده نو په دو باندې استفاده کول د پاپیروس باندې به یې لیکنه کوله خو هر رقم چې شي که نه چې وخت تېرېږي نو دغه پاپیروس بوټی هم کرا څنګه کړو له منځه بتلو یا به یې پاڼه ماته شوه یا به یې ورکت شو یا به لوند شو یا به له خاورو لاندې شو یا بل رقم خو سل کیسې معاملې دي که نه نو دا به څنګه شو دا به له منځه لاړو له هغې نه وروسته خلکو د ژویو پوستکي د لیکلو لپاره مناسب وبلل ژوي خو پېژنئ چې شته وایي ژوي یعنې حیوانات د حیواناتو پوستکي که نه د حیواناتو پوستکي به څنګه کړل هغه یې د هغو په پوستکو باندې لیکنه کوله خو مګم یو کار دی ګوره چې د ژوو پوستکي به یوازې هغو کسانو چې ډېرې یعنې مالداره وو شتمن وو پیسهدار خلک وو که نه که چا مثال مال درلودو له دې پوستکي به استفاده کوله که چا پیسې درلود استفاده به یې کوله که څوک شتمن وو استفاده به یې ترې کوله که نه وي نو د غریب واس نه ورته رسېدو یعنې دا د ژوو پوستکي چې وو دوی یوازې په خانانو پورې اړه درلوده په چا پورې په خانانو پورې خانانو له دې استفاده کوله صحیح ده له هغې څخه وروسته بیا یعنې زرګونه کاله وروسته له هغو څخه یا له هغو څخه زرګونه کاله وړاندې په چین کې د چاپ ماشین جوړ شو که نه په چین کې چاپ ماشین جوړ شو او په جرمني کې د اوسني کاغذ دا کاغذ چې دی د اوسنی کاغذ ایدو ډېر ابتدایي شکل رامنځته شو صحیح ده ډېر ابتدایي شکل رامنځته شو ښه دا خو د کاغذ د رامنځته کېدو خبرې وې صحیح ده د چی خبرې وې د کاغذ د رامنځته کېدو چې ما لنډې تاسو ته وکړې ښه اوس ایدو ګټه څه ده فایده یې څه ده ولې موږ تاسو بسته درس راوړی دی کاغذ او ګټې ګورئ اوس راځو موږ تاسو خپل ژوند ته کله چې جومات ته ځو مسجد ته ځو د الف و ب سپاره چې وړو هغه مو ټولې لوستي که نه ویلې مو دي هماغه وختونه مو په زړه دي چې کله جومات ته تللی هغه د الف و ب سپاره به مو وړله په یاخ کې به رېږدېدلی که نه داسې بل لاسونه نیولي وو منډې به مو کولې که نه چې دوخنه به بیا راغلی بیا به ولوېد یعنې په زړه مو دي هغه
بیا د سپاره به مو داسې شکولې وه په یوه هفته کې خپله سپاره به موږ نه پېژندل همداسې وو آفرین ښه هغه له څه جوړ ده له کاغذ نه جوړه ده که کاغذ نه وای نو هغه د الف ب سپاره چې موږ تاسو به جماعت به تلو جماعت به تلو سره هغه سپاره به مالته ویلی الف ب ت ث ج ه ټوله به مو ویلې بیا الف زر ا ب زر با ت اندا به ټوله ویلې ګورئ بیا الف زر ا بیا الف زر ا الف زر ا الف ه ا ا او ویلې مو دي آفرین نو موږ به هغه نه وزده هغه به موږ ته په څه شي راسي په تیږه به مو لیکل د حیواناتو په پوستکو به مو لیکل یا په بل څه به مو لیکل خو کاغذ و چې موږ تاسې یعنې هغه یې موږ تاسو ته راکړو زموږ تاسو سپېڅلی قرآن سپېڅلی کتاب هغه کتاب چې د ټولې دنیا لپاره یوه معجزه ده قرآن زموږ تاسو د احترام وړ کتاب د درناوي وړ کتاب مو قرآن په څومره ښایسته کاغذ کې لیکل شوی دی ګورئ زموږ تاسو د عصري علومو دپاره د مکتب کتابونه پښتو په کاغذ کې لیکل شوی که د حیواناتو پوسته کې لیکل شوی ده په چی باندې آفرین خو کاغذ لیکل شوی ده که نه ریاضي مو په چی لیکل شوی دیني علومو په چی لیکل شوي دي خو ټول مو په کاغذ لیکل شوي که کاغذ نه وای دا به هم نه درلودل همداسې ده که دا نه وای ګورئ زه مثال که کاغذ نه وای زموږ تاسو پښتو کتاب مثال په یوه تیږه لیکل شوی وای ټول غذایدونه په دومره نو دا به موږ تاسو راپشا کړی وه که نه تیږه مې پشا ده چیز مې پشا دی والا کتاب مې پشا دی کوم که پښتو کتاب مکتب ته روان یم همداسې به وو که نه همداسې به وو بلکل به همداسې وګورئ موږ به ډېر ورسره په عذاب شوي وو مثال کارتن دی د اورلګید کوتي دي مثال موږ تاسو چې کله بازار شی راوړو بوټ راوړو په یو ډول کارتن کې وي ګورئ هلته ډېر ښه ساتلي وي راته منظم څپلک کې راوړو په یوه کارتن کې وي او همدغسې ګورئ موږ تاسو د خپل ټولنیز ژوند ټول شیان چې راواخلو په هغوی کاغذ استفاده شوی که نه استفاده شوی خو استفاده شوی دی نو دا دی کاغذ ګټې دي سمه ده صحیح ده زده کوونکو د کاغذ په ګټو مو لږ لږ خبرې وکړي خدای دې وکړي چې تاسو څه ترې اخیستې وي نو راتلونکي ساعت کې به انشاءالله کاغذ او ګټې کتاب کې وایو خو مخکې له دې چې زه تاسو سره مخکې وکړم تاسو خپل درس په کور کې یو ځل مخکې له ما ووایئ کوم لغت چې نه پوهېدئ لاندې ورڅخه کرښه کش کړئ خط ترې کش کړئ مثال زه وایم چې ستونزه څه معنا ستونزه که نه دا ستونزه خو نه ده دا به درته نښاني کړم چې والا استاد بیا ماته وایي خط مې ترې کش کړه پنسل باندې بله به استاد ماته معنا کوي او ما به زده وي سمه ده آفرین تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې